دې حق له باندې به څه پیغام لري زمونږ سپیشلی زمونږ د قوم سترګو ته؟ زه خو اوس ډېر زیات خوشحاله یم په دې چې سوشل میډیا راله، باقي پاتې چې څومره د باجوړ چې کوم الکترونیک میډیا والا وو نو هغو خدای شته چې چا ته هم نظر نه دی کړی، که زه یم که تاسو یو که بل دی، د هغو نه خو زه اوس هم ګیلهمن یم او بیا هم ترې ګیلهمن یم او مخکې هم ترې ګیلهمن یم. بشیر ارماني د وږمې په اواز کې لږه سندره ووایه. نه مې دلبرې نه دلدارې. د رحیم شاه آواز وکړه. بمه بمه بنینې د اواز کې لږه سندره زمزمه که مشرانو ته او کتونکو ته. زه څومره سات باچا په اواز کې لږ سندره ووایه. دا خلک ولې خلک وجنې په دوی. ګرانو قدرمندو کتونکو د باجوړ واینس کتونکو نن د یو فني پروګرام او د یو صلاحیتونو مالک کوم چې د تعارف محتاج نه دی د بشیر ارماني خواته راغلی یو زه ستاسو کوربه احسان صادق یم. کتونکو اوریدونکو بشیر ارماني د باجوړ حاجي لونګ سیمې سره تعلق ساتي او لا تعداده د هر قسم سندرغاړي اوازونه شي کولی، مختلف پیروډې کوي. ورزم د بشیر پر ارماني په طرف باندې السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. احسان وروره ډیره مننه کوم ستاسو یو ځل بیا چې تاسو دغه زمونږ حجرې ته رالی، ډیره مننه کوم ستاسو. ګران بشیر ارماني ستاسو ډېرې زیاتې ویډیو په سوشل میډیا دغه اورېدونکو او کتونکو کتلې هم دي، نو غواړو چې یاره د دیو په منځ کې مطلب حایل جوړ نه شو او ستاسو ډیر زیات ویډیوګانې کتونکو کتلې هم دي، نو د باجوړ واینس په شیشه باندې تاسو ته هرکلی وایو او په سټارټ کې د زرڅانګې په اواز کې ورته لږه سندره زمزمه کا. جی وای چې زه د ترلې کار راغلی په بانه یم، ګلستا د کلي میلمنه یم، زه د تورې کار راغلی په بانه یم، ګلستا د کلي میلمنه یم. ګلستا ډیر ښکلی یار، ډیر زبردست. د یار خان کاکا آواز لږ ټچ ورکړه. د مول ګڼ په سره واړه ګله د شوده دې په لرو در راشه، ژړ چمبل شوی د تالاش بلاره د باجوړ ته په چکر راشه. ډیر ښکلی یار، ډیر زبردست. د مشرانو ته به یار خان کاکا وریاد شوی، د سردار علي ټکر آواز کې لږ ټچ ورکړه. وشنه بنګړي دې مات شه، وشنه بنګړي دې مات شه، په د سپینو لیچو باندې زور پې تېرېږه، سلوفني څه در وړاندې شنه بنګړي دې مات شه. ډېر ښکلی، ډېر زبردسته. ښه د رحیم شاه آواز وکړه. بمه بمه بنینې بمه گاگا مارے ریسا، تمه بمه بنینې بمه گاگا مارے ریسا، ارمان پزله کې ستا د مینې ګرځومه، ګلې هر وخت دې یادومه، او قراره راشه قراره راشه، او قراره راشه قراره راشه. واو ډیر ښکلی یار، بالکل مطلب چې کم سندرغاړي اواز کوي نو ماشاءالله په دغه مرۍ کې الله پاک لا تعداد صلاحیتونه ایښي دي. خیال محمد اواز کې لږه سندره زمزمه که مشرانو ته او کتونکو ته. زه څومره ساده وم چې پتا ګلې غلط شومه، ستا د لباس خولې په خندا ګلې غلط شومه، زه څومره ساده وم، زه څومره ساده وم چې پتا ګلې غلط شومه، ستا د لباس خولې په خندا ګلې غلط شومه، زه څومره ساده. واو ډیر ښکلی د بابای غزل خیال محمد اواز تاسو وکړو، یقینا کتونکو به خوښ کړی وي.
بشیر ارمانی د وږمې په आवाज کې لږه سندره ووایه. نن مې دلبر نه دلدارې وکړه هسې مې د ژوند سره خوارې وکړه هسې مې د ژوند سره خوارې وکړه نن مې دلبر نه دلدارې وکړه. ډېر ښکلی یار ډېر زبردست. دغه شان که هر سندرغاړی دی نو ماشاءالله بشیر ارمانی سیم ټو سیم आवाज کوي خو هارون باچا आवाज خلک ډېر خوښوي. زما په خپله هم ډېر خوښ دی هارون باچا په आवाज کې لږ سندره وایي. دا خلک ولې خلک وجنې په دوی څه شوي دي دا خلک ولې خلک وجنې په دوی څه شوي دي عقل پخو کې د کسر کې واخه شوي دي عقل پخو کې د کسر کې واخه شوي دي او کابل مې نشي او کابل مې نشي او د نفرت پر رهبرانو پیرزو کابل مې نشي او د نفرت پر رهبرانو پیرزو التزما استا ولزلی کاتا شوی دی التزما استا ولزلی کاتا شوی دی عقل بخو کی دے کسر کی واخ شوی دی دا خلق ولی 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 ولی. واو ډېر ښکلی قدرمندو کتونکو بشیر ارمانی څنګه چې تاسو ته ما وویله چې که تاسو د تعلیم په هکله باندې وایي مطلب ماسټر تاسو کمپلیټ کو تعلیم مو څومره دی؟ بالکل تعلیم خو زما په سن په دغه تازه په د کال 2022 کې کمپلیټ شو ماسټر لیټریچر کې او په ښو نمبرو الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی او زه اوس بالکل خوشحاله یم د دغه ماسټر ډیګري باندې او څومره چې کتونکي دي نو د تعلیم سره سره خپل کار هم کولی شي او تاسو خپل تعلیم هم جاري ساتلی شئ. بشیر ارمانی دا راته ووایه چې ستا په شان لا تعداد خلک په باجوړ کې سلارزو کې ماموندو کې د باجوړ په مختلفو علاقو کې زه به دا ویم چې باجوړ یو زرخیزه سیمه ده دلته کې ډیر هنر موجود دی فن موجود دی خو مطلب اوسه پورې څوک دغه مواقع نه ورکوي مطلب د دې دپاره زمونږ د قام سترګې زمونږ صحافیان رونه आवाज نه اوچتوي دې هکله باندې به څه پیغام لرئ زمونږ سپیشلی زمونږ د قوم سترګو ته؟ زه خو اوس ډېر زیات خوشحاله یم په دې چې سوشل میډیا راله باقي پاتې چې څومره د باجوړ چې کوم الکترونیک میډیا والا وو نو هغو خدای شته چې چاته هم نظر نه دی کړی که زه یم که تاسو یو که بل دی د هغو نه خو زه اوس هم ګیله من یم او بیا هم ترې ګیله من یم او مخکې هم ترې ګیله من یم او د باجوړ چې څومره هم شاعران دي زه د هغو نه هم ډېره زیاته سخته ګیله کوم ولې چې هغو موږ سټیج ته وبلي ډېر په مینه انوایټیشن کارډ راپسې راولېږي او بیا هلته هغه شانتې مینه چاله نه ورکوي په سټیج باندې زه به دا ووایم چې بېعزتي که نه نو زه د باجوړ د شاعرانو نه ډېره زیاته ګیله کوم انتهایي ترې ګیله کوم بیا هم ترې کوم او بیا به هم ترې کوم د باجوړ د الکترونیک میډیا نه او د باجوړ چې څومره شاعران دي دا غټ د دې ټولو نه سوای دوه دي خو هغه نمونه نه اخلم هغه بالکل زما یاران دي د هغو نه علاوه باقي پاتې نور ټول چې کم دي نو ډېر د باجوړ به زه دا ووایم چې ډېر تنګ نظري ده زموږ د باجوړ په میډیا والا کې خاص کر او په شاعرانو کې. الله دې وکړي چې زموږ د قوم چې کومې سترګې دي یا کوم صحافیان دي چې هغوی د باجوړ د خاورې دغه ټیلنټ مخې ته راولي څنګه چې سلیمان سالار هڅه کوي د باجوړ واینس دغه ټیم هڅه کوي دغه شان سوشل ورکر کوششونه کوي نو په کار دا د چیرې الکترونیک میډیا والا هم دې طرف ته نظر راوګرځي. بشیر ارمانی که د باجوړ دغه خلک دغه مختلف ټیلنټ دغه فنکاران راشي مختلف اصلاحي خاکې جوړې کړي مختلف فني پروګرامونه را جوړ کړي او اصلاحي ډرامې افسانې جوړې کړي آیا د باجوړ نوم به په ټوله دنیا کې روښانه شي که نه؟ بالکل به روښانه شي. دلته فنکاران شته دلته شاعران شته دلته هر قسم خلک شته او ماشاءالله په باجوړ کې ښکلام ده د باجوړ هر ځای د ویډیو مطابق هم جوړ دی هر ځای ګلي ګلزار دی هر څه شته
خو بس قدر د چا څه نشته. نو زه ټولو ته دغه یو ځل بیا دغه ریکویسټ کوم دغه عاجزانه چې تاسو مهرباني وکړئ چې یو بل له مینه ورکړئ او ستاسو هم یو ځل بیا ډېره مننه کوم چې تاسو زمونږ دغه جونګړې ته راغلئ. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه قدرمندو. د بشیر ارماني سره به نورې ویډیوګانې هم را جوړو. د دیو سره نور ډېر صلاحیتونه دي. د دې نه به مختلف ټپې مختلف سندرغاړي موږ نه پاتې یم شو ځکه چې باجوړ کې ډېر ښکلی باران هم دی او سلیمان سالار صاحب هم چې کومه دی نو مطلب کیمرمیني وکړه د هغه هم ډېره مننه کومه. قدرمندو کتونکو د بشیر ارماني د خبرو همدغه مطلب و چې راځئ چې مینه محبت وکړو یو بل سپورټ کړو. هغه که شاعر دی هغه که د قوم صحافي دی هغه که د قوم هر یو وګړی دی نو د قیامت په ورځ بیا د دې خپل ولس تپوس په الله پاک د دغه خلکو نه کوي. نو ګرانو کتونکو د پنکار د ژوند سره لوبې مه کوئ او د پنکار ژوند چې کومه دی نو هغه ډېر زیات یو حساس وي یو بې ضرره ژوند وي. د لوی الله په لوی امان. پاکستان زنده باد.